ایرور می دلته کې جمعات کم ځای کې دی؟ جمعات یادای الګ تاسو ته ما څه ویلو چې تاسو دې په سپیډ کې سپیډ راکړه مالا الګ ته دې خار ته پړم بي زل لاغلې کو ته دې خار په باره کې ولې ته معلومات نشته الګ نو ما خو تاسو تم څه ویل نه دي ما خو د صرف د جمعات په باره کې تاسو کو چې جمعات کم ځای کې دی دلته زموږ د دې خار دا قانون دی چې څوک د چانه تاسو کې نو هغه ولته شرف ورکړي یا الله پاک دا څنګه خاطر راغلی ما یا الله پاک ته زما مرګیستیا وکي الله اکبر الله اکبر الا زما په خیال د مازیګر بانک خو وي د مانځه ټیم شو ورځم د جمعه ته چې د مونږ خو پکې وکم د جامع ده ایرور می تاسو په د جمعه کې چې دی کنه د مازیګر د مانځه جمع چې د غسر ټیم کېږي وروړي یلکا ما تا ته سو وې ما خو درنه صرف د مانځه د پوسو کو چې مونږ په سټې باندې دی دا زم د ریخار قانون داسې دی چې څوک د چا د پوسو کې کنه نو موږ له درې مخ نه خو خولې کوتره پاسو یلکه ما خو تاسو نه غلط تاسو نه دی کړی خو زه به زه بلار شم په د جمعه کې به تمنځو کما ته څوک چې دلته مانځنه زی ولې ته ما ته ګورې نه مسلمانې مکنه د ټوپې ته مې وګوره د تسبو ته مې وګوره ورځم د نمونځ کوم کنه ما ته پته لري ته مسلمانې خو ویسه شي ولې د جمعه ته تلو د پر څه پکار دي زه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امتی ما او د الله تعالی بنده ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتی ہوئے حکم فرقے والے علی حدیث دیوبندی پنځپيري شیعاګان یې حکم فرقے والے نه 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 ضرور په دې کې څوک د سره یم نه زه صرف د الله تعالی بنده ما د پیغمبر علیه السلام امتی ما نور زه په دې کې څوک دی نه ما زم د پیرکې نه علاوه موږ د جمعه سره بل سړی پریدونه پیرکا د دې پیرکې د لاس خو مونږ زکه تباہ برباد یو مسلمان کنه د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې ګوري د په مسلمانانو باندې ظلم شروع دی دا ظلم ولې شروع دی خو د دې پیرکو د لاس مونږ تباہ برباد یو او سره خبر هم ټیکتا مسلمان د پیرکو د وجه تباہ دی ځکه خو بار ځای کې وال خوري بس چې د مسلمانانو د پیرکی ختم شي او ټول مسلمانان یو شي نو په روغه دنیا باندې به مسلمان چې هغه به غالب وي غالب یاره جی تاسو هم لسترګې رڼا کړئ د ټولو خلکو له پکار دي چې دا پیرکې مرکې ختمې کړي او موږ ټول مسلمانان یو موټی شو او تاسو اوس یې جی د جومات ته تللی شئ ډېره مهرباني جی الله دې تاسو خوشحاله کړي کتونکو کو زمونږ د سټوري تاسو خوښه شوي نو مهرباني وکړئ او شیر ضرور کړئ او زمونږ پیج فالو کړئ د الله په امان